د ملي دفاع وزارت د خالد بن ولید قل اردو وایي چې د ننګرهار مومندرې ولسوالۍ په ډکي سیمه کې د خوارجو په یو پټنځای ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې یاد پټنځای په بشپړ ډول له منځه وړی او پکې د خوارجو یو تن وژلی دی. د مسؤلینو په وینا دغه عملیاتو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. بل لور ځایي اوسیدونکي د دوی په کلي کې د دغه پټنځای په شتون خفه دي او ډاډ څرګند کړی چې راتلونکي کې به د دغه ډول خلکو پر وړاندې جدي قومي اقدام ترسره کړي. خراب کار وشو، موږ ټول دا کام خفه دا ډېر یو موږ ته ډېره بدنامۍ خبره پېښه شوه شینوار ته، ځکه چې په دې علاقه کې یو نوی کار وشو، د نوي کار نه دا ټول خلک خفه دي چې دا څه له وشو. هر ځای کې امنیت دی، دلته دا ډز ډوزشن په ځای باندې دا کام خلک ټول خفه دي. نو اوس موږ له پکار دي چې بل ځای کې داسې څه ټکي ټوکي مخه وي چې موږ له حکومت له اطلاع ورکړو او له خپل لاس باندې کړو دا کار مکړو. زموږ د دې قوم خپل تړون هم شته د داسې کارونو په باره کې، او آینده کې هم انشاءالله چې اوسه پورې دا کار نه و شوی، دې نه پس به انشاءالله کلک عزم کړو او موږ به دا کار دلته نه پرېږدو او په پوخ نه مخنیوی به یې کړو، حتی کور به یې سزو او د ولس نه به یې وباسو، حکومت ته به یې معرفي کوو او یو قسم لکه موږ خپله باندې اسلامي امارات یو نورو ته سره ضرورت نشته. انشاءالله موږ به د امارات نه به خپله مخه کلکه نیسو. همداراز ولسي وګړي د اسلامي امارت ځواکونو د زړور او چټک اقدام ستاینه کوي. موږ د اسلامي امارات نه ډېر خوشحاله یو چې دوی دا کار ډېر په تیزۍ او ډېر په جلسۍ سره وکړه او هېڅ چاته ضرر ونه رسول، بل چاته ضرر نه رسول، داسې کار مخنیوی وکړه چې هېڅ چاته هم کې څه تاوان او نقصان نه دی پېښ شوی. د امنیتي مسؤلینو په وینا هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې هیواد کې راغلی امن اخلال او دهشت خپور کړي. د یادونې وړ ده چې په هیواد د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راوروسته د داعشي خوارجو شتون صفر ته ښکته شوی دی.